مثلا کله چې جنگ زموږ په دې وطن مسلط شو نو زموږ مشران چې ډېرو کمو خلکو چې د هغه مزاحمت وکړو هغه په یو کلي په سطحه یا د کور په سطحه خو په پوره قام په سطحه باندې مزاحمت نه ده شو د هغو چا لار ونه نیوه او هغه لبه پرې راغله هغه په هغو مسلط خان مې نوم دی تحصیل کابل دولې سره تعلق لرم په اصل کې موږ چې را کمپین شروع کړی دا د جنگ خلاف دی موږ را پاسېدلي یو دلته چې کم تېر جنګونه شوي دي په جنګونو کې یو طرف ته طالب و بل طرف ته فوجي و او د هغو په منځ کې چې کم جنګ شوی دی په هغې کې زموږ ولس چې دی هغه ځپلی شوی دی بېعزته کړی شوی دی د دې ځای نه ویستی شوی دی نو موږ اوس دې پهلو چې را کم جنګ را روان دی موږ غواړو چې موږ یو مزاحمت تیار کړو ولس را پاسو او د دې د خلاف یو بھرپور مزاحمت وکړو نو موږ کلي په کلي حجره په حجره جومات په جومات ګرځو ګرونونو ته ځو موږ خلکو ته دا وایو یو شی دا وخت د یووالي دی او یو مبارزه شروع کړې ده چې موږ راوځو او د دې جنګ خلاف موږ ودرېږو موږ په خپله خاور باندې ټوپک نه منو موږ دلته ژوند غواړو او دلته چې کوم حالات جوړېږي نو په هغې کې زموږ فایده نشته او زموږ نقصان دی ډېره مننه